من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے طائفہ گلا من یما گلا میں در نکی بی گناہ میں چھ جانان پکالو ولے. اے طائفہ گلا من یما گلا میں در نکی بی گناہ میں چھ جانان پکالو ولے. لاست مات شچی پدرس جہان رسواشی معشوقے دا پاک سبحان پکانو ولے. زسکوم دا کئی سود لیلا خبرے زسکوم دا کئی سود لیلا خبرے ما تکوات محمد رسول اللہ خبرے. حق وایم دا مرگونو سودا گر را پسی گرزی حق وایم دا مرگونو سودا گر را پسی گرزی خڑے دیر راتا اگو رکے دیشی سبا نیما. من خو یتیمانیو من خو چکو مشرو آغا تورو خاور لاندے پروت تھا. یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے تم کتنے توجہ مارو گے ہر گھر سے توجہ نکلے گا. پسورا ہوا انشاءاللہ پسورا ہوا انشاءاللہ پسورا ہوا انشاءاللہ. تاسو بمخ کے چند گزارشات مختصر کے خودل غالما بائی روڈ بائی ایئر تاسو مخ تک کے خودل غالما اغینا مخ کٹول ڈبل توجہ غالما سغالما دا چا دا کستا ہوا یا سغالما پسورا ہوا سغالما. باز خلق پا دے باندے دردے وی مفتی سردار علی حقانی وی توجہ دا توجہ بدعت ندا شیک ندا چا پتا بد لگی دا خیرن بچیا خدا ہر چاک پلتا کا کلامی زماتا کا کلام سشے دے پسورا ہوا سشے دے. مفتی سردار علی حقانی صاحب چکل دنیا نلالو نو چاگے پا تزیتی کا نفرسو زمان مرشید استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی گوردی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آغا دے پروگرام تر اغلے و نو صدا حضرت مفتی صاحب محترم بچیانو سرناسی اور اٹھائی خورو محمد سعد معاویہ تاسی ٹول پی جانے نو آغا بل رورتا وائی و خیر دا کمونگ بابا جان شہید شو دا زمونگ دا سیدے لکا خپل بابا جان چی نو ماوی اللہ مون خو یتیمانیو خو تا یتیمانو سر مدینے جانان دیر محبت کرے دا. ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلے پلار جہاد میدان تا تلے ہو نو عزت مند آغا ابو بشیر پکانی باندے ناستا وکیا دیر دخو مختصر خبر در تکوں. اولا کفلہ دوما کفلہ آخر کے مدینے جانان کفلے تمخ کے روان دا صحابی کرام رستو پسر روان دی داغا ورکا مشوم بچے را گئی دا نبی علیہ السلام مخیطا ودرے دو یا رسول اللہ زما پلار چرتا دا پتی مجبی کے خپل پلار نوینا. نبی علیہ السلام لمن ندی ولائدہ نبی علیہ السلام مخور نوارو آغا ورکا مشوم بچائی بیادی مدینے جانان مخیطا ودرے دو یا رسول اللہ پرٹا جانے کے زخپل پلار نوینا زما پلار چرتا دا زما ممگان نستا زما رونا نستا زما مور نشتا زما ممگان نستا زما پا دنیا کی بنسوک نستا یا رسول اللہ زما خود اغیو بابا جانو زپا دغی جانے کے خپل پلار
نوی نه مدینه جانان بیا مخ ور نه واړو هغه وړوکه ماشوم بچای مدینه جانان مخې ته ودرېدو وی یا رسول الله زما په بچام د سکه د بیا مخ ور نه واړو څلورم ځل چې کله مدینه جانان مخ ور نه واړو دا ماشوم بچای د مدینه جانان مخې ته ولاړه یا رسول الله په دې ډلې کې مې خپل پلار نشته زه خو یتیم یم زما مور نشته یا رسول الله زما پلار چېرته ده مدینه جانان هغه وړوکه ماشوم بچای خپلې سینې سره ونیو مدینه جانان په چغو چغو ورسره جاړي د مدینه جانان سترګو نه اوښکې روانې دي ای بچیا نن نه بعد دا نه ده خوښه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دې ستا مور شي او محمد رسول الله دې ستا پلار شي و بچیا دې ستا پلار الله په لاره کې قربان سو او شهید سو شهید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے زما ته بیان رسی زه یو طالب زمونږ مشران استی خو اخر کې دا کوم فضلا دي دغه ته خبره کوم اے فضلاو اے علمانو ما طرف ته متوجه شو الله دې ما او ته والدینو خدمت توفیق نصیب فرمای مدینه جانان دنیا ته یتیم راغی پلار په دنیا کې نو مشوم بچای و مور دنیا نه لاړه مدینه جانان بکله کله چړا کولا کاش چې محمد مور ژوندۍ وا محمد په فرض المنصب باندې ولاړ وا ما تخپل مور وی دی وشي وا محمد بچیا ال رئیسا و ما به سلام اړول خپل مور ته ورغلوا اے فوزلاو تاسو نن دسترونه په سر دي الحمدلله دا د وظیفه برکت دا د ټوکړې برکت زه چې در په در ګرځم کوڅه په کوڅه ګرځم ستا کور ورګرځم ستا دروازه ټکوم الله مو وخماله وظیفه راکړي چا وظیفه راکړه چا ټوکړه راکړه چا سړه راکړه چا د کور مخې ته د کار راکړه اے فوزلاو ستاسو ته وایم د مور او پلار قدر وکړئ ستا نن پګړۍ په سر ده تا دستار تړلی ده ستا پلار به په چوک کې رړۍ چلوله مزدوره به یې کوله ستا پلار دوبۍ کې مزدوره کوله ته مدرسې کې داخل کړی وې اے فوزلاو دې کې به داسې فوزلای چا به نن مور په دنیا کې نه وي څوک په یتیم پکې ناست وي یو شاعر ورته دا څوک چې زمونږ وړې حوصلې په کاڼولي بیخي لکه د غرونو سلسلې په کاڼولي او چې ته مې د جفا په کاڼولې خود به ژاړم ماتېږي خامخا چې څوک شیشې په کاڼولي او عجبه ده هغه خلک د امن داویدار شول چې څوک زمونږ امن قافلې په کاڼولي او په توره نیمه شپه ترېنه شهید بابا جان غواړي یتیم لیونی شوی ده ادې په کاڼولي او اوس هغه سینې کمې دي چې بل له کاڼو بچ کي اوس هغه لاس دي ډېر چې بل سړی په کاڼولي ای خلکو د والدینو قدر وکړو یو پیغام واخلو حضرت مفتی صاحب محترم دستور باندې نه دا یو پیغام واخلو انشاءالله موږ به د مور قدر کوو موږ به د پلار قدر کوو زما والد محترم توره ګیره سپینه شوه ما به مزدوره وکړه زما مور د خانانو په کور کې مزدوره کوي زه په مدرسې کې داخل کړی زما مور خانانو په کور کې رپس وایي مزدوره کوي زه په مدرسې کې داخل کړی ما نن دستار په سر ده زه د مدینه جانان وارث شوم یم خو زه یتیم یم خو زه یتیم یم الله دې ما او تا ته د والدینو خدمت توفیق نصیب فرمای نن نه بعد به د مور پلار قدر کوو انشاءالله اخر کې د ختم نبوت مطالبه کوم سو مختصر خبره مې وکړې الله دې اول ماته تاسو ټول ته عمل کوو توفیق نصیب فرمای مطالبه کوم بیان بس کوم خدای وا مطالبه کوم ټول به جواب راکړي دا ټول دنیا الله پیدا کړه برکت ته مدینه جانان دا جناب محمد رسول الله برکت ته اے د تنګي پښتنو خلکو که په ختم نبوت باندې چا حمله کوله په ناموس رسالت باندې چا حمله کوله زما مرشد زما مشر پیر مفتی ګوهر شاه صاحب هغه حکم وکړ چې د پیغمبر په ناموس رسالت باندې خلک حمله کوي چوک ته بازو بیا کوي نه قرباني لوینه باور کوي ان شاء الله بچیان باور کوي ان شاء الله بازار او ان شاء الله کوي نه قرباني لوینه باور کوي ان شاء الله مال باور کوي ان شاء الله جان باور کوي ان شاء الله بازار او ان شاء الله د پیغمبر مسله بازار او ان شاء الله ور کوي ان شاء الله وینه باور کوي ان شاء الله جان باور کوي ان شاء الله وقت باور کوي ان شاء الله जिंदगी बाकी सोहबत बाकी न मौत से डर है न जीने का अरमान है एक जान है नामों से रिसालत पे कुर्बान है व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।